السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستان یو پیر بیا تاسو ته په پښتو چینل کې هرکلی وایم صدیق اکبر تاسو ته د مصنوعي ذهانت د استعمال په ساده طریقه په ساده پښتو کې د استعمالولو د ښودلو کوشش کوم نو راځي تیر ویډیو کې مونږه د پرمپټ باره کې خبره کړې و نن به مونږه پرمپټ پیژنو چې پرمپټ څه شی دی او د پرمپټ په مصنوعي ذهانت کې د اهمیت څه دی مونږ ولدي نه څنګه خپل مقاصد پوره کوو هر مصنوعي ذهانت ټول کاغه ګوګل جیمنی دی کاغه کو پایلټ دی د مایکروسافټ او کاغه چیټ جی پی ټی دی په پرمپټ باندې کار کوي پرمپټ یو داسې انسټرکشنز یو داسې ریکویسټ چې هغه مونږه مصنوعي ذهانت ته ورکو او هغه مونږ له دغه بهترین آوټپوټ زمون چې کوم ریکوایرډ آوټپوټ ته کوم چې زمونږه ضرورت ته هغه مونږ ته آوټپوټ راکړي نو راځي په دې باندې اول یو د بزنس یو لوګو جوړو یو مرګري دغه بزنس ته پاک ټریډرز په نوم باندې فودز کیمیکلز او ډیسپوزیبلز هغه ډیل کوي نو راځي په دې باندې یو لوګو جوړو په پرمپټ باندې بیا د دې نه بعد ورسته په پرمپټ باندې خبره کوو نو راځي مونږ لاړو چیټ جی پی ټی ټیکس چیټ ته ورنه وته دلته کې ما ولیکل create a logo for a business named Park Traders category foods chemicals and disposables the logo should include from the name showing express the category items نو دا ما ته یو پرمپټ ورکو چې مال د یو لوګو جوړه کا چې دا غي نوم چې دین هغه پاک ټریډري او هغه د کیمیکلز او د ډیسپوزیبلز او د فودز په کټګوري کې کار کوي او د دې لوګو بداسي چې پای کې بنوم د دې او د دې د کم کټګوري آیټم چې دا کې ایکسپریس کوي نو راځي مونږ ته بهترین لوګو چې په دې معمولی ټایم کې مونږ ته ملاو شو پرمپټ مونږ اردو کې عمر کولای شو زه سرازم په اردو کې یو پرمپټ لیکم په اردو کې ما तैयार प्रम्प्ट मॉडल द पेस्ट को मालिक दे ऐसा लोगो तख्लीक करे जो पाक ट्रेडर्स के ब्रांड को मुनफरद अंदाज में पेश करे लोगों में खुराक केमिकल और डिस्पोजेबल मसनूआत की नुमाइंदगी तस्वीरी अंदाज में हो जैसे एक कांटा एक केमिकल फ्लास्क और एक कप तीनों अशिया को हम आहंग और खूबसूरत तरतीब में शामिल करें और टाइप फीस मजबूत और नुमाया हो और रंग नरम मगर मुतवज्जा करने वाला हो दादी तमा पे उर्दू की दासे प्रम्प्ट को चेहरा दासे लोग हमारा तख्लीक का चिदगा कैटेगरीज बदी के मौजूदी आई दाता तो लिदेश چې په یو سات کې ماته یو بهترین لوګو د ماته کریټ کړه راکړله دا تاسو پښتو کوم ورکول شي بل جبه کوم ورکول شي نو اوس مونږه پرمپټ با پیژنو پرمپټ هغه انسټرکشنز چې هغه مونږه مصنوعي ذهانت له ورکو هغه موږ ته دغه آوټپوټ راکړي هغه بهترین پرمپټ دی چې هغه کې مونږه واضح الفاظو کې خپل مقصد چې دی کوم چې مونږ له پکار دی هغه مونږه بیان کړي دین علاوه هغه پرمپټ چې هغه مونږه تفصیلی کټیګرایز کړي هغه بهترین پرمپټ دی دین علاوه مونږه په پرمپټ کې اگزامپل زوم ورکول شو چې د دې مثال په تور باندې موږ دا اپلوډ کو دغه مطابق موږ ریزلټ راکړي دغه جانتي پرمپټ چې کله موږ ورکو موږ ته ریزلټ ملاو شي هغه صحیح نه هغه موږ دوباره ریفاین یا ایټریشن دي ته وي نو هغه موږ ریفاین کو چې زموږ په دې ریزلټ کې دا چینجز وکړه هغه بیا هم صحیح نه نو دوباره ایټریټ کو موږ دوباره موږ هغه ته نوی انسټرکشن ورکو چې په دې کې دا کومه دا پوره کا او فائنلی موږ ته یو بهترین پرمپټ ملاو شي او بهترین ریزلټ ملاو شي دا پرمپټ موږ ځان سره سیو کولم شو او نیکسټ ټایم چې موږ کلم زموږ ضرورت راشي موږ د استعمالولای شو نو د بهترین پرمپټ لپاره موږ چې کوم تیار کړی دي مختلف ریزلټ اغستو لپاره نو تاسو زموږ سره رابطه هم کولای شئ چې رقم کار تاسو اغستل غواړئ دغه لپاره به بهترین پرمپټ څنګه تاسو کمنټس کې خپل د پرمپټ چې دی دا کولای شئ ریکوست کولای شئ موږ تاسو ته بهترین پرمپټ تاسو د ریزلټ اغستو لپاره درکولای شو نو د مصنوعي ذهانت په ساده الفاظو کې او په بهترین طریقه د زده کولو لپاره او په خپل کاروبار کې په خپل ژوندۍ کې دراوسو فائدې اغستو لپاره زمونږ د ویډیو د سیریز چې دی دا باقاعده ګورئ ویډیو سبسکرایب کوئ ملګرو سره شیر کوئ د لپاره چې نور خلکو ته هم فائدہ ورسي ډیره شکریہ